علماء کرام هغه واقعه بیانوي یو کس کیسه کوي وایي د ورونو سره ګډ زندګي وه ډېر اجتماعي ښایسته زندګي وه یو وخت ورونو زما سره ډېرې لانجې وکړې او بیا یې ډېر سخت وواله زه د ورونو کشر ورور بیا ما پلار ته شکایت وکړي چې بابا دا ورونو زما سره دومره ناجایز کوي داسې ووالم ډېره خوش کړم بابا ورته وایي چې ډېر شو څه هغه پر تا مشران دي ته کشر یې بابا پسې راواړو ډېر سخت هغه پسې والي ورونه یې پسې راوغوښتل چې راسې یو کش دا بیا ورکړه سړی ډېر سخت مایوسه کوي ډېر ناامیده شو د کوره ووت د کوره ووتې په جیب کې یو څو پیسې ورسره دي هغه یې په کرایه باندې ورکړه کله چې ځای ته ورسېدي یو ښار ته ورسېدي هغه د مزدورۍ پر ځای باندې ودرېدی یو سړی را روان دی په لاس کې دا مسلې و غالۍ دي دا خرڅي ده د روژه ونیوی زه کولی شم ستا سره مزدوري وکړم هغه وایي ولې نشته کولی وایي زه ستا سره مزدوري کوم نو بیا به دغه سړي دا غالۍ و دا مسلې ده ته ورکولې چې پر چا به خرڅ کړي وي ده به هلته ورسولې دا انسانان ته چې به کله ده د اسباب رسول هغه انسانانو د ده امانتداري و دیانت لیدي د هغوی کرار مینه ورسره زیاته ده اخر یو غټ لوی تاجر و هغه ورته وایي چې ته کولی شې چې زما سره شراکت وکړې ده ورته ولې نسم کولی ول بس زه ستا سره شراکت کوم په فلانکي وخت راسه دی ولاړې خپل مالک ته وویل چې ما ورته ډېر څه ګزاره سره وکړه که زما څه زیر شوی ما معاف کړه نور زه دلته کار نسم کولی ځم ښه په مینه او په خوشحالۍ رخصت راواخېستله کله چې دا بل مالک ته راغلی هغه د ځان سره شریک کړي ولې خو د ده امانتداري و دیانتداري هغه لیدلې وه په کار کې صفاوالی انسان لپاره غټ شی دی که نه دا لیدلې و د ده صفایي یې لیدلې وه د ده اعتماد یې لیدلې و د ده باور یې لیدل د ځان سره یې شریک کړی ځان سره چې شریک کړي په وخت تېرېدو باندې د سوداګرو ته وایي خوښه دې نه ده چې زه تا ته خپله لور ده هغه وایي بس صحیح دي ستا پیرزوینه ده زه نه ده خپله یوه لور د دې سوداګر وه هغه یې هم دته ورکړه د دې غټ تجار د دې غټ کاروباري سړی لور یې هم ورکړه لور چې ور واده کړل یو څو وخت ما بعد دغه تاجر وفات شو هغه ټول جایداد یې ولور ته پاتې شوه لور خو نو د ده سره وه دا سړی په لنډ وخت کې لوی غټ سرمایهداره جوړ شو دا څه شي و ده د هغه خور څخه عبرت واخیستې او همت یې د لاسه نه ورکړه حوصله یې نه ورکړه لاړ یې په بل کار کې ولګېدې نو هر کله چې انسان پر تا باندې سختي راسي پر تا باندې ازمایش راسي پر تا باندې د مال تاوان راسي مال دې ور واخلي اولاد کې دې مشکل پیښ سي اولاده کې دې داسې مرزان پیښ سي چې ته بایران همت به د لاسه نه ورکوې د الله د دره به نه ناامیده کېږي د الله د ذات جل جلاله څخه به نه ناامیده کېږي الله رحمان او رحیم ذات دی کیدای شي د دې وارې ته مخته قدم واخلي الله دې هغه لا لوړ کړي